د یو افغان پر لاس باندې دا چورلکه جوړه شوې ده. تابال کارایش 50% پیش رفته. ما یو چیرته میوه نه ده خوړلې، ښه ډوډۍ مې نه ده خوړلې، بلکې ما ویلي چې زه به دې تیاري ته کار کوم. مقدار 7,20,000 سنجشی که کردیم دیگه ضرورت داره که دزل درمانم زرد شم قربانم زما دزل درمانم. قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله من یم چې رک روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. دا څه دي؟ تاسو پوهېږئ چورلکه ده او رنګ هم نظامي ده. دا د بل هیواد یا د کوم بهرني کس د لاس جوړ شوي مواد نه دي. په دې کې داخلي مواد چې هم څه کار شوي دي ټول د افغانستان او افغاني مواد دي. دې تر څنګ د یو افغان پر لاس باندې ده چورلکه جوړه شوې ده. او دا چې چا جوړه کړې ده؟ عبدالله صالحي صاحب. نو ورځو له انجینر صاحب سره غږیږو، کاکړ صاحب هم ورسره ولاړ ده، د مجلس مزاحمت به هم ورته وکړو. راځئ تاسو هم راسره وکړئ. صالحي صاحب کور ودان ډېره مننه چې بخیر باشه، آرام باشید. پښتو هم پوهېږئ او دری به هم در سره خبرې کوم. صالحی صاحب اگر در ابتدا برام بگوین که تحریک فعلا ساخته شده تا چه حد کارایش تمام شده؟ کارای از این چرخبال که است از وقتی که شروع کردیم تا بال کارایش 50% پیش رفته. 50% کارش مانده که او را تکمیل باید بسازیم. حتی ما یک چوکی از ایران از چوکی های موتر نشاندم که چون که چوکی ازی باید ساخت دست خود ما باشه. حتی چوکیش که دیگه تیاره باید متفاوت باشه. باز بعدا قضاوت دست انجینر صاحبای کل دنیا می باشه. حتی چوکی دیگه تیاره برازی که ساخته است همزمان جام است. ما برازی یک چوکی مد نظر گرفتیم که چوکی ها اتومات باشه. باید هم زمانی که تیاره در هوا پوزش مثلا بالا میشه می چوکی ازی خودش اتومات خلبان نرمال نگاه بکنه. اگر چوکی مثلا تیاره سرپایان میشه نرمال چوکی خودش بالا بره. در چیزش ما یگان چیز متفاوت گرفتیم که باید متفاوت باشه. بسیار خوب. اینجا 50% کارش شده چقدر مصرف شده دیگه؟ مصرف در تابال کار ازی دیگه 4 لک افغانی مصرف شده. بله دیگه در متباقی کارش که است کمی زیادتر کار است که به خاطر نصب ماشین است. مثلا ماشین ما مد نظر گرفته بودیم در اون وقت ارزانبای گرفته بودیم، مال یک ماشین فوق العاده مد نظر گرفتیم که نرخش تفاوت میکنه. تخمینا مقدار 7,20,000 سنجشی که کردیم دیگه ضرورت داره که دیگه پرواز کنه پس نشست کنه بخیر. هیله ده چې یو ورځ مونږ د دې په افتتاح کې ولاړ او دا پورته شي او خپل سترګې ووینو. مونږ لا تیاران دی کتلې چېرته وتلي او انشاءالله امید لرو چې همدغه تیاره بس مونږ په ژوند کې اولینه وي چې میشه بخیر. ځکه د دې خاطر ما دا خبرو کوم ممکن نورې تیارې وو. هیله مې دا ده چې مخکې د دې چې زه بل چېرته پرواز کوم یا مثلا بله تیاره ګورم زه باید دا وګورم. زه په خپلو ټولو هېوادوالو هغه کسان چې دا ویډیو دا شی ګوري که چېرته یو افغانۍ د چا له وس یا توان پوره کېږي نو باید له انجینر صاحب سره مرسته وکړي، همکاري وکړي او دې تر څنګ په اسلامي امارت مو غږ کوو. دې تر څنګ په ملي تجارانو باندې هغه هېوادوال چې په بهر کې دي او توانایي د دې لري چې ورسره مرسته وکړي په 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ 100 افغانۍ د ده لپاره ډېر څه چې د مخکې کاکړ صاحب سره په خبرو کې یادونه هم وکړه چې ما یو چېرته میوه نه ده خوړلې، ښه ډوډۍ مې نه ده خوړلې، بلکې ما ویلي چې زه به دې تیاري ته کار کوم. دا تیاره د ده شخصا نه ده چې دا به ځان ته چې بس خپله به پکې ګرځي هله چکرونه به پکې وایي. دا د ټول ملت دپاره یو پیغام د دې تر څنګ د افغانستان نوم جګوي. تاسو همدغسې څه موده وړاندې هم د یو موټر شاهد وو چې په نړیوال سټیج کې ودرېد. همدغسې هیله لرو چې دغه تیاره هم په یو نړیوال سټیج کې نمایشګاه ته وړاندې شي او تر څنګ یې صالحي صاحب هم ورسره ولاړ وي. نو لیدونکو بیا هم همدغه مې هیله ده چې که چېرته نه شئ کولی حتی هغه مرسته ملوث نه وکړه. دا خو ملوث کړی وي چې ویډیو مخکې در سره شیر کړئ تر څو تر هغه تجارانو تر هغه کسانو ورسېږي چې هغوی توانایي د دې لري چې ورسره مرسته وکړي. کور ودان ډېره مننه. غازي وطنې تل دې مات کړي دشمنان دي غیرت وطنې د غزنوي عبدالمسکنات ستر ویاړ د ټول اسلامي پسرو نو دې ساتو په موږ ګرانې جانان افغانستان زما د زړه درمان زرد شم قربان